کېږي چې ګل چاهت دا وخت تبلیغ پرېښودو او واپس خپل فیلډ ته راغلو یعنې ډمتوب ته راغلو د څه وجې نه راغلو او څه له راغلو. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم او امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وئ. ملګرو تاسو ته په دا سیټ کې ویډیو ښکاري چې د ګل چاهت نوی بیان راغلو چې هغه وایي چې ما سره په دغه تبلیغ کې ډېر ظلم کېږي. دا ویډیو سره شیر کوم، د هغې نه مخکې یو څو خبرې در سره کوم. ملګرو ګل چاهت په تاسو زمانه ډېر ښه پېژنئ چې مخکې به د ټیک ټاک په دنیا باندې به د فحش ویډیوز جوړولې او ډمتوب به یې کولو او یو اجرا و. هغه ته الله پاک د نیکې هدایت وکړو او دغه تبلیغ طرف ته یې روان کړو. خو د هغې چې کومه ویډیو راغلې هغه وایي چې یاره ما سره په دغه تبلیغ کې چې کوم دی ډېر زیاتې کېږي او هغه خلک کوم چې د تبلیغ امیران دي هغه ما دې ته مجبوره کوي چې یاره زه واپس خپل فیلډ ته لاړ شم او واپس خپل جراتوب ته لاړ شم. نو ملګرو د دې دا ویډیو کلیپ ګورو، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. تبلیغیانو کې کوم چې خلک دي مشرانو هغې ما سره دومره ظلم زیاتی کړی دی چې تاسو ته زه ویلی نه شم. خو زه د دین بدنامي کول نه غواړم. کوم چې عمرې کې ما سره ظلم زیاتیات شوي وو هغه ویډیوز هم ما سره موجود دي، هر ثبوت ما سره شته. خو زه ولې د الله او د رسول بدنامي وکړم؟ دې باندې به ما ته به څه میلاو شي؟ تبلیغ مونږ ته دا ښایي چې تاسو دلته راشئ او د الله د رسول بدنامي وکړئ، د خپل دین بدنامي وکړئ. ما ته خلک وایي چې یاره ته خو د هر شي ویډیو کې دا ویډیو شیر کړه، کنه تا سره څه شوي دي؟ ولې زه شیر کړم؟ ولې شیر کړم؟ ما ته میلاو شه چې ما ته خو تبلیغ دا نه دي ښودلي چې یاره حدیث شریف مفهوم دی. نن هغه خلک چې اجلاګانو په جوماتونو کې نه ولاړ دي او خلکو ته دین ښایي. زه به اجړا له چاپي نه کوم، قسم په خدای زه خو ډېر دینداره به ځان ته ووایم، دا مولوي صاحب به زما نه ډېر دینداره وي، دا بل به د ده نه ډېر دینداره وي. خو سره خیال چې را موجوده کوم اجړاګان دي دی وله چاپی کوي نو بریک به ټینګ کي. یقین مې نه شي نو او که نه یقین مې نه شي. ملګرو تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې نن سبا کوم امیران چې دي دا ما په خپل دغه کې نه پرېږدي او ما سره ظلم کوي چې ما سره ویډیوګانې پرتې دي، ما سره ثبوت پروت دی خو زه یې اپلوډ کوم نه. چې دا خلک ما دې ته هم مجبوره چې زه دا ویډیو اپلوډ کړم او دې ته مې هم مجبوروي چې زه واپس خپل فیلډ ته چې کوم دی لاړ شم، یعنې واپس خپل ډمتوب ته چې لاړ شم. نو دې کسانو ته مې دا ریکویسټ اپیل دی چې پلیز داسې خلکو سره زیاتی مه کوئ. دوی ته الله پاک د نیکې هدایت وکړي. دا وګوره څومره ښایسته د دغه تبلیغ کار روان کړی دی، په جوماتو کې په منبر باندې چې کوم دی تقریرونه کوي. نو ملګرو دوی ته مې دا ریکویسټ دی کې ښه خلک هم شته دی او خو داسې خلک چې یاره دوی نه تاسو دا ویډیو وکړه څنګه ویډیو یار دا خو ډېره بده خبره چې دغه تعبیر والا داسې کارونه کوي، خلکو نه به دا خلک څه ګیله وکړي. نو پلیز ښه ښه امیران هم پکې شته، ډېر خلک د دوی په دعوت سره دین طرف ته راغلل. خو دا اوس وګوره ګل چاهت چې دا دین کار چلی دا چا وجې چلی دا د همدغه دغه تبلیغ د وجې چلی. نو پلیز دا داسې کار ته مه جوړوئ چې واپس خپل ډمتوب ته لاړ شي، نو واپس خپل فیلډ ته لاړ شي. او میډیا والا ټول ته مې دا ریکویسټ دا اپیل دی چې پلیز چې کله به غلط کار کوو اچھا اپلیکیشن خراب ویډیوز به جوړولې. نو پلیز اوس چې دا ښه کار کوي تاسو یې په دې سره سپورټ کوئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم الله خوشحاله آباد لره. نو راکړئ مال اجازت د الله په امان.